د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر د تیر ادارې له جنرالانو او قومندانانو سره په لیدنه کې ویلي چې د پخوانۍ ادارې هیڅ نظامي او سیاسي کارکونکو ته ګواښ نشته او ټول په هیواد کې په امن او سکون سره ژوند کوي. د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نور محمد ثاقب د ترکیې هیواد د دینی چارو له مشر سره په لیدنه کې په ګډو همکاریو د دینی او کلتوري اړیکو په ټینګولو او د علماو ترمنځ د نظریاتو په تبادلې خبرې وکړې. افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي په تیره اداره کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خارجي اتباعو د جوازکار رئیس شاهد الله صافی د یاد کمیسیون په هڅو هیواد ته راستون شو. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 15مې حوزې پولیسو 2 ارادې غلا شوي موټر او 4 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. د پکتیا ولایت ځاځي ولسوالۍ سپینې شګې تفریحي سیمې ته د لوی اختر په ورځو کې د ورتلونکو سیلانیانو شمیر 3 برابره زیات شوی و. د سیلانیانو د زیاتوالي لامل هیواد کې سراسري امنیت ښودل شوی دی. د کابل ښاروالۍ وایي د 5مې ناحیې په 10م ګذر کې د کانتینر کوڅې سیمه کې د فرعي سړکونو د کانکریټ کولو چارې روانې دي. کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند امنیه قومندانۍ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې چې 13 ورځ انسان تښتونکو د یاد ولایت په موسی قلعه ولسوالۍ کې له ځان سره بیولی و، خوشي کړی او په تړاو یې 7 تنه انسان تښتونکي نیولي دي.